دا حدیث د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی د مسلم شریف روایت دی. صاحب د مشکات د هغه څه انتخاب کړی دی. دا په بیان کې د درې عنوان دي د احادیثونو سره روان دي. بیانېږي د درو شیانو ستاینه مدح کې د درو شیانو په فضیلت کې دي. یو رفق نرمي ته وایي او یو د حیا بیان دی او دریم د حسن خلق د ښو اخلاقو بیان کوي. حدیثونه د دې متعلق دي. رفق نرمي ته وایي، دا ضد د عنف دی. د دې معنا دا دی نرمي کول او لاندې وسیدل او نرمي ورکول ورسره کول د ملګرو په حق کې مهربانه وسیدل، نرم خوی کول او د اطمینان چا سره اطمینان او په ښو طریقو باندې ژوند تېرول د ملګرو سره د قریبانو سره او د ده د ماتحت لاندې د مزدورانو د غلامانو د خادمانو د زنانو د دې سره په نرمي باندې ټیم تېرول. رفق دا نرمي ته ویل کېږي. الله تعالی وایي زه ډېر مهربانه یم، ته یم به پر خلکو باندې مهربانه اوسې. دویم په دې حدیثو کې د حیا بیان کېږي. حیا چشته ویل کېږي چې موږ وایي شرم. دا داسې انسان شرمنده وي، انسان د پاره شرم کول پکار وي او په حیا کې ځان په پرده کې وسیدل پکار وي. په پرده کې وسیدل انسان خجله کېدل او اصل حیا په اصل کې د هغه کیفیت نوم دی چې انسان بیریږي د هغه وجه څخه چې مثال زما عیب ظاهر نشي. حیا دا ته وایي. حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه یو بزرگ تیر شوی دی. هغه وایي حیا و دې ته وایي د هغه کیفیت نوم دی چې انسان د الله تعالی نعمتونه په مخ کې کښېږدي نو د هغو د شکر د ادا کولو په وجه انسان شرمنده شي. دا ته حیا وایي چې د الله تعالی نعمتونه مخ ته کښېږدي. الله تعالی زموږ وجود را کړی دی، بیا دغه الله تعالی په موږ تربیه یې کړې ده، موږ یې په اسلام په کورنۍ کې راوستلي یو، موږ ته یې ډېر عظیم نعمتونه را کړي دي. نو حضرت وایي چې حیا و دغه ته وایي چې انسان د الله تعالی نعمتونه الله تعالی ګوره څنګه موږ سره کړي دي، موږ څنګه کوو. هغه موږ ته خپل ژوند را کړی دی او دا ژوند یې هم په خپل عبادت لپاره را کړی دی. په اسلام په کورنۍ کې پیدا کړي یو او هر چا ته یې خپل کور ورکړی دی، هر چا ته د خپل ضرورت مطابق سامان او اسباب ورکړي دي، خپل اولادونه خپل کورونه ورکړي دي. وایي الله تعالی څنګه زموږ سره کوي، موږ څنګه معامله کوو. یاره دا ته انسان چې وګوري چې د دې شکر موږ نسو ادا کولی، د الله حق نسو ادا کولی، دغه ته شرم پکار دی. دا ته ویل کېږي داسې انسان وشرمېږي. دا ته حیا وایي. حضرت جنید دا وایي. او رقاق یو بل بزرګ دی، هغه وایي چې حیا دا ته ویل کېږي شرم حیا چې انسان د الله تعالی څخه وشرمېږي، منع وکړي په هر شي کې چې الله منع کړې ده. الله تعالی وایي چې دې شي لره دا پردې دي، دا پردې پر ځړېږي، دغه شیان چې زما منهیات دي، ممنوعات شیان دي، حرام شیان دي، دې له لاس مه ورځغوئ، هلاکېږئ، تباه کېږئ. دا ستاسې لپاره د کولو لایق نه دي. د دغسې انسان منع شي شرم به دې ته ویل کېږي. حیا دغه ده. او په یو بل حدیث کې نبي پاک صلی الله علیه وسلم یو ډېر مزیدار او یو ډېر ښه تعریف کړی دی. صحابه کرام ته ویل استحیوا من الله، ته وشرم وکړئ د الله تعالی څخه حق الاستحیا باندې. صحابه کرام ویل انا نستحیی من الله، یا د خدای نبی موږ خو د الله څخه شرم کوو، شرمېږو. الحمدلله نبی اسلام ویل یا دی نه درته وایم دا رقم نه ده. حیا دغه ده ان تحفظ رأس وما وعا، خپل سر خوندي کړه، خپل سر چې الله درکړی دی و بل چاته مټ به نه ټیټې
و بل چاته د سجدو لایق نه دی دا ستا سر. الله وایي زما ما سوا بل چاته به سجده نه لګې. الله پاک وایي بل چاته به بیا عبادت نه کوې. او په سر کښې کوم اسباب کوم هغه کلی ما ایښی دی الله وایي هغه حفاظت وکړه. هغه سترګې دي، هغه زبان دی، هغه غوږونه دي، هغه عقل دماغ دی. او بل حیا نبی علیه السلام دا ده وان تحفظ البطن وما حوا، او انسان حفاظت وکړي د خپل نس او هغه څه د ده پر ګیر چاپېره شاوخوا دي. و نس د ژوندي انسان زړه دی، هغه د غلطو ارادو وساتي، هغه د غلط شیانو څخه محفوظه کړي. او نس د ژوندي لاسونه دي، هغه د ظلم څخه د بل چا د حق د رسولو څخه د یو ظلم کولو څخه وساتي، د حرامو څخه لاس وړلو څخه وساتي. او هغه ته و نس د ژوندي پښې دي چې هغه د انسان لاندې اسفل خوا ده، او پر هغه باندې د انسان خپل هغه عورت فرایض دي چې هغه وایي د بیا د غلط کارو د فحشي د ناروا څخه وساته. نبي اسلام وویل په یو حدیث کې ول د خدایه څه حق شرم حیا دغه. او کتابو کې راځي مسلم شریف یو شرح ده هغه کې وایي حیا دغه ده مولاک لا یراک حیث ینهاک. دا حیا چې موږ وایي شرم په چا کې ول حیا دغه ده الله پاک دې تا نه وویني په دې ځای کې چې ته منع کړی، الله پاک دې نو په دې ځای کې تا نه وویني چې یو وار الله ځان منع کړی بند کړی بیا ته په هغه ځایو کې بیا لګیا یې چې الله وایي منع دې دا منع دې دا مه. نو هغه که د خوراک د شیانو څه وي، که هغه د فحشي د شیانو څه وي، هغه د غیبت د څه وي، که هغه د ناروا اورېدو څه وي، که هغه د تلو څه وي، که د هغه د نیولو څه وي. نو هغه وایي حیا دا ده تعریف یې دا دی مولاک الله تعالی دی لا یراک حیث ینهاک. په کوم ځای کې چې الله موږ منع کړي یو په هغه ځای کې نو بیا دی نه وي چې الله تعالی موږ وویني. بس دغه هغه حیا ده، دا هغه شرم دی، دا هغه دی چې هغه د الله تعالی سره هم شرم او د الله د مخلوق سره هم حیا وي. کوم چا کې چې حیا وي وایي حیا و ایمان سره تړلي دي. که چا څه حیا پورته سو وایي بیا ایمان ځي، که هغه ایمان کې نه وي حیا هم په هغه کې نه وي. لکه اوس دا کافران دي په دې کې ایمان نه وي، په دې کې حیا نشته، په دې کې شرم نشته، په دې کې د مخلوق د خدای څخه نه وي، د مخلوق سره نه شرمېږي. نو په دا وجه باندې حیا او ایمان وایي پرونا دي، حیا او ایمان سره تړلي دي، سره ملګري دي. چې حیا ځان پورته سوله بیا د هغه څه بیا شرم هم هغه پورته سي، بیا هغه څه ایمان پسې ځي. نو دا حدیثونه په بیان کې د رفق د نرمۍ دي او د حیا دي. او بل دریم د حسن خلق. حسن خلق په چیشته ویل کېږي؟ هغه دا ته ویل کېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین حضرت حضور علیه السلام چې د الله تعالی د طرفه څخه دنیا لره کوم امور پیش کړي دي د هغه پیروي اطاعت کول د حسن اخلاق. دا حسن اخلاق دی هغه د الله تعالی د امور او هم د الله د مخلوق سره کوم چې هغه نبی علیه السلام د الله د طرفه دنیا لره راوړي دي هغه که خوای تعلق هغه د الله د حقوق سره وي، که د الله د بندگانو د حقوق سره وي. دغه ته ویل کېږي د دغه پیروي کول، یعنې شریعت کول، په شریعت باندې عمل کول، یعنې د آداب کول. دین څه دی؟ د ادب نوم دی. چې ادب په چا کې نه وي بس نو هغه بیا دینداري هم ځي. دین زموږ دین د ادب نوم دی، د حیا نوم دی، د ښو اخلاقو نوم دی. نو نبی اسلام وایي چې کوم شی دی حسن خلق چې خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د الله د طرفه کوم فرمودات او ارشادات راوړي دي، که د الله د حقوق سره تعلق وي، که د الله د مخلوق د حقوق سره تعلق وي، د هغو رعایت کول، مطلب شریعت باندې عمل کول،
آداب کول، دا معرفت دغسې دی دا حسن خلق. یو موقع کې صحابه کرامو د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها څه پوښتنه وکړه. هغه پوښتنه ځې وسوه، ول الله تعالی خو د نبي پاک صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایلی دي، الله وایي انک لعلی خلق عظیم. آیات چې انک تسی الله پاک ورته وایي ای پیغمبر علیه السلام لعلی خلق عظیم، پر ډېر ښایسته اخلاقو باندې، ته پر یو ډېر اعلی صفاتو باندې، ته د ډېرو هغه صفاتو خاوند یې، ته د ډېرو ښایستو اخلاقو خاوند یې. نو صحابه کرام ورته وفرمیل چې ای د امت مورې حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها ته وویل هغه کوم وو د نبي اسلام اخلاق کوم وو چې الله تعالی د ده په باره کې فرمایل دي انک لعلی خلق عظیم، چې ته په ډېرو ښایستو اخلاقو یې، ته د ډېر اعلی صفاتو خاوند یې. هغه د ده اخلاق کوم وو؟ حضرت عایشې صدیقې په جواب کې ورته وویل ول د پیغمبر علیه السلام اخلاق څه وو؟ هغه خلق عظیم یې چې شو عمل په قرآن، هغه د قرآن عمل وي، هغسې به د الله د طرفه چې کوم هغه خصلتونه و اعلی اوصاف بیان سوي دي چې هغه تعلق د الله د حقوق سره وو که به د الله د بندګانو د حقوق سره وو. نبي علیه السلام د هغه ټولو عمل کاوی په هغه باندې چې الله منع کړی و، د الله د حقوق سو یا د الله د بندګانو د حقوق سو نبي علیه السلام دغه رعایت کاوی. بس عمل په قرآن خلاصه یې دا وه چې عمل په قرآن او په سنت باندې و. د نبي علیه السلام اخلاق عظیم اخلاق هغه دا خلاصه و. اوس د اول حدیث هغه ذکر کیږي د نرمۍ د مهربانۍ په باره کې. الله تعالی وایي چې زه ډېر مهربانه یم، نو پر ډېر نرمي کوم، زه ډېر مهربانه یم، پر تی باندې ما دی احکام نه دي لاګو کړي، نه دي پر تی باندې مې هغه فرض کړي چې ستی په وس په طاقت کې نه راځي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله وایي زه نه مکلف کوم، نه دي مکلف کړي الله پاک یو نفس یو بنده مګر هغه باندې مکلف کړی دی چې د ده په وس کې دی. دغه کلمه ویل یا لمونځ کول یا فرائض د اسلام یا زکات شندل یا حج کول یا روژه نیول دا دی دي چې هغه ستی د نجات ستی د ثوابونو دپاره یو ډېر لوی ذریعې دي. دا د الله د طرفه یو احسان دی چې مسلمان یې د دې اهل جوړ کړی دی. نو پر ده سته کافر خلاص دی، پر کافر باندې نه لمونځ شته، نه روژه شته، نه حج شته، ولې اهل یې نه دی، نه قرباني شته، هغه اهل نه دی. اهل دا معنا ده چې ده تر اوسه کلمه ګو سوی لا نه دی، د دې عباداتو اهل نه دی، اهلیت یې نه لري. نو الله وایي زه دونه ډېر مهربان یم، پر تی مې دی احکام ایښي دي چې ستی د منفعت دپاره دي او ستی په وس کې هم راځي، دی نه دي چې ستی تر وس وتلي. زه دا خوښوم د بندګانو په واپس کې چې دی هم یو پر بل باندې رفق وکړي، نرمي وکړي، تی بندګان هم یو پر بل باندې مهربانه سي. په چیش کې په هغه شیانو کې چې هغه تعلق تر معاشه لري، لکه تجارت عمر کې، په ملازمت کې، په میانت په مزدوري کې، د دې څخه علاوه د معاشرتي د ژوند په هر اړخ کې، په هر طرف کې چې تی تعلق ورسره لري، په دغه کې تی یو بنده پر بل باندې مهربانه سي. زه په خپله مهربانه یم، زما ستی چې یو بنده پر بل بنده باندې مهربانه یي، دا زما ډېر خوښ دی، ما ته ډېر. دا الله څه معنا چې هغه زما محبوب سي. او بل الله وایي چې زه کوم ثوابونه ورکوم پر رفق باندې، پر نرمي باندې، پر مهرباني باندې، هغه شان پر سختي باندې زه نه ورکوم. هغه ثوابونه بیا پر سختي باندې نشته چې یو څوک ډېر سخت وي، ډېر فحش وي، ډېر بدګوی وي او په دې کې ادب نه وي، حیا نه وي،
شرم نه وي، هغه ثوابونه بیا زه پر هغه باندې نه ورکوم تر څو چې زه هغه پر مهرباني باندې ورکوم. د الله ډېر رحم دی، ډېر مهربانه دی. په یو غذا کې راځي یو زنانه وه، نو هغې اور بلاوي، نو اور چې بلاوي نو دا کوچنی ماشین یې په غېږ کې و، بیا به دا لمبه پورته سوه، دا ښځې به دا کوچنی په غېږ کې پورته کړي، زندېرې به کړي، دا اور به تېز وي، بیا به دا لمبه کښته سوله، بیا به هغې بېرته دا کوچنی په مځکه کښېښوي، ژوندې به یې کړي، اور به په زوره سویدې به تېرې کړي. نو بیا نبي اسلام ته دې وویل، ول ما یو حدیث اورېدلی دی، هغه نبي اسلام ته کوم دې ورته وویل، ول ما دا اورېدلی دی چې الله ارحم بعباده من الام بولدها، الله ارحم بعبده، الله پاک ډېر مهربانه دی پر خپل بنده باندې، من الام بولدها، پر مور پر خپل زوی ډېر مهربانه ده. نو بیا زه دا کوچنی د دا اوره څه دونه لرې ګرځوم، نو الله پاک بیا ولې دا بندګان ورته اچوي. نو نبي اسلام هغه باندې د حالات راغلي چې هغه د ژړا حالات و، بیا یې ورته وویل صحیح دی، بېشکه داسې دي، دا صحیح دی دا خبره چې الله پاک ډېر مهربانه دی تر مور تر پلار، خو دا بندګان چې اور ته اچوي نو هغه نافرمانه جوړ شي، د الله مقابل ودرېږي، د الله په ضد ودرېږي. ډېر دی پلاران ستا زوی ووهي، ډېر دی پلار ستا چې هغه زوی و جیل ته ورکړي ځنستړی شي، نو دغه رقم هغه د الله په مقابل باندې ودرېږي، بیا الله تعالی یو سزا ورکوي. او مسلمان چې دی امام رازي رحمه الله وایي انسان هر انسان چې دی په دوه شیان باندې صفا کېږي، یا به په توبه صفا کېږي، بس الله ته عاجزي وکړي، الله ته عاجزي وکړي، لاس پورته کړي، خواست وکړي، الله ته زارۍ وکړي، یا به په اور باندې صفا کېږي. د اور لکه هغه اوسپنه چې زنګ یې کړی وي، هغه زنګ چې یې کړی وي، نو هغه لوهار، هغه د اوسپنو والا، هغه استاکار یې چې د اور په بټۍ یې چخ کړي، چې هغه سور چې بیا یې وټکي، هغه زنګ ځین لاړ شي. دغه رقم انسان چې ګناهګاره وي نو په دوه لارو باندې دوه لارې دي. صحیح ده، د اور کار موږ نه لرو، بس نو الله تعالی بله لاره استولې ده، بله لاره یې راوړلې ده. الله وایي ته ما ته زارۍ وکړي، بس ته ما ته یو دعا وکړي، خواست وکړي، زه به هغه ته یې د هغه څه صفا کړم، د هغه ګناه د زنګه څه به صفا کړم. نو هغه د الله مهرباني نبي اسلام وروښوله زنانو. او بل الله تعالی وایي چې زه چې پر کوم نرمي باندې، پر مهرباني باندې کوم ثوابونه وچاته ورکوم، هغه بیا په سختي باندې نه ورکوم، نه د سختي ماسې او پر یو بله لارې ورکوم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق، الله مهربان دی، ډېر مهربان دی، يحب الرفق، الله وایي زه نرمي خوښوم، زه مهرباني خوښوم، چې تی بندګان هم یو پر بله باندې مهربانه سي. د دې مهربانۍ دا معنا نه ده چې یو سړی ناروا وي، یو سړی ظالم وي، هم څوک غږ نه ورته کوي. د دې معنا دا ده چې پر ښه طریقه برابر وي، تی پر هغه باندې سختي مه کوئ بې ځایه، او چې په یو ناروا او په یو شي وي د هغه سره راوګرځوئ، دا پر هغه باندې رحم دی، دا پر هغه مهرباني ده، دا پر هغه باندې شفقت دی، پوه یې کړي، په پټه یې پوه کړي، په ښکاره یې پوه کړي. او ویعطي، الله تعالی ورکړي، علی رفقي، پر مهرباني باندې هغه ثوابونه ورکړي، ما لا یعطي علی العنف، الله وایي چې زه پر سختي باندې، پر بدګویي باندې بیا هغه ثوابونه نه ورکوم. وما لا یعطي علی ما سوا، رواه مسلم. او په روایت کې د مسلم دا موتورې زیاتوب راغلی دی. نبی علیہ السلام و حضرت عائشہ صدیقه ته وویل علیکی برفق، ول ای حضرت عائشې لازمه ده پر تا باندې ته مهربانه اوسه. ته به او دغه و اکثره امهات المؤمنین چې هغه ډېرې به سخیانې وي، ډېره به پر خلکو باندې، پر مسکینانو باندې به مهربانه وي،
حضرت زینب لقب سی و هغه د نبی اسلام یو کور والا و د هغې لقب هغه المساکین و د مسکینانو په مور باندې مشهوره وه چې ډېره مهربانه وه. نو په دې کې دا و نو نبی اسلام و عایشې بارک ته وویل پر تا باندې لازم دی رفق هغه نرمي مهرباني و ایاک والعنف والفحش سختی سختگویی او بدگویی سره هغه ځان ګورئ. ان رفق هغه انسان کې چې مهرباني وي نرمي وي لا یکون نه کېږي فی شیء الا زانه هغه ښایسته کېږي ولا ینزع من الشیء الا شانه هغه به عیبدار وي. که په چا کې سختي وه بېځا سختي وه بېځا ظلم وي نو هغه کې هغه عیب دی. دې بل حدیث کې بیا دغه رقم بیان دی د چا د مهربانۍ چې انسان خاص کر مسلمان دی به مهربانه وي پر خپلو باندې پر قریبانو پر انډیوالانو د خپل مسلمانانو باندې. وایي کوم سړي کښې نرمي نه وه مهرباني نه وه شفقت نه و وایي دا ګواکې د هرې نیکۍ د هره خیره محرومه دی دا به د هره خیره څخه مسلمانه شي. وعن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی اسلام من يحرم رفق کڅوک محروم و د مهرباني څخه په یو چا کې مهرباني نه وه يحرم الخير دا سړی د خیر څخه لاس پرېنځلي دي دا سړي کې د خیر ذریعه نشته په دې سړي کې د خیر هغه طریقه نشته. اوس دا بل حدیث بیا د حیا فضیلت وایي درته چې حیا د الله تعالی څخه اول د الله د نبي سره او دا رقم د خلق خدا د خدای د مخلوق څخه شرم حیا دا انسان د ډیرو کارو سره ګرځي بندي. نو یو حدیث کې راځي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وایي چې نبی علیہ السلام تېرېدی پر یو سړي باندې د انصاریانو سوی د مدینې منورې د انصارو سوی هغه سړي و خپل ورور ته دا نصیحت کوي د حیا په باره کې واز یې ورته کوئ د حیا په باره کې دی واز ورته کوئ ورته مه شرمېږه ډېر شرم مه کوه ته ولې دا شرم کوې نو داسې ستاسو ډېر کارونه پاتې دا ورور یې تهدید داوئ دا ورور یې منع کوئ و ده ته ترغیب ورکوئ د دې خبرې چې شرم مه کوه. نبي پاک صلی الله علیه وسلم چې تېرېدی دا سړی یې ولیدی و دا ورور ته په دې باره کې ګایېدی نبي اسلام ویل مه بس پرېږده فإن الحیاء من الایمان حیا چې د ایمان جز ده حیا د ایمان یو حصه ده حیا د ایمان یو جز دی چې په چا کې حیا نه و شرم نه و دا څه د ایمان نقصان دی. حیا او ایمان سره تړلي دي نو دی چې شرم کوي دا د ده کمال دی دا به دی د بدو کارو سره ګرځي. یو دغه حیا ده وایي دا حیا نه ده چې یو څوک و چا ته حق ګویي نه شي کولی یو څوک ظالم دی یو څوک ناروا دی اوس موږ ته خبره نه شو کولی دا وایي حیا نه ده دا بیا عجز دی دا انسان عاجزه دی دا انسان چې دی کمزوری دی دا کمزوري ده چې هغه وایي ناروا ته نه شي ویلی حق نه شي ورته ویلی هغه بیا ظلم هغه بیا چې دی دغه دی عجز دی هغه ته حیا نه وایي. حیا و دغه ته ویل کېږي چې نه د بنده پر حق باندې تجاوز کوي نه د خدای پر حق باندې هم د الله څخه شرمېږي هم د بندګانو څخه شرمېږي. په دې باره کې چې یو دی کار اصونه چې خلک راته وایي چې دا څنګه کار څه دغه ته حیا وایي دا د ایمان حصه دی. یو دغه دی چې و چا ته حق ګویي نه شي کولی چې یو ظالم و جابر بېلمانځه یو ناروا او یو د خلکو د حقوق خور سړی وي و دې ته څه نه شي ویلی وایي دا عجز دی دا کمزوري ده دا کمزوري به نه کوي. وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر تېرېدی على رجل من الانصار نبی اسلام تېرېدی پر یو سړي باندې د انصارو د مدینې منورې وهو یعظ اخاه دا سړي و دا خپل ورور ته تهدید ورکوي نصیحت واعظ یې ورته کوي مه شرمېږه ته شرم ولې کوې هغه ته تهدیداوی فی الحیا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع پرېږده ودی مرا بندوه د حیا څه دی چې شرمیږي دا د ده یو کمال دی فإن الحیا من الایمان متفق علیه حیا خو د ایمان هغه د ایمان یو حصه ده هغه په انسان کې کمال په بل روایت کې راځي د عبدالله بن مسعود نبی علیہ السلام وایي چې دا خبره چې د پخواني انبیا سره راغلې د لاس پر لاس باندې تر موږه پورې او دا منسوخه سوې هم نه ده دا کلام ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولى د انبیاء پخواني انبیاء سسي نازله سوې ده پر او خبره چې کومه خبره لاس پر لاس تر موږه پورې را رسېدلې ده او منسوخه سوې هم نه ده هغه دا ده هغه دا د شدا دی وای که څوک نه شرمېدی که شرم یو حیا په چا کې نه و دا ورته وایي فاصنع ما شئت بس څه کوې هغه کوه بیا هېڅ شي باندې سرطان نه لري چې حیا او شرم پورته سو دا پرده سې څیرې سوه دا پرده سې پورته سوه بیا هغه په ناروا په هېڅ شي نه شرمېږي نه په دلمانځي شرمېږي نه په هغه په ناروا شرمېږي نه په بد اخلاقي شرمېږي نه هغه په زناکاري شرمېږي نه په هغه سودخوري شرمېږي نه هغه په یوه ګناه باندې شرمېږي داسې وایي حیا ځین پورته سوه بس بیا ورته وایي چې کوه کوې هغه کوه دا نو نه معنا چې تا ته روا دي کوې هغه کوه دا دی دی لکه قرآن کریم کې الله تعالی وایي اعملوا ما شئتم عمل کوئ ځئ چې خوښ م چې هغه خو خوښه د هغه کوئ مګر بیا خو د حساب ځای له خو راځئ دا د انسان عن ابن مسعود دا عبد الله بن مسعود صحابي دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس چې انسانانو ته رسېدلی د انسانانو علم پر راغلی دی هغه دا علم دوی ته رسېدلی دی من کلام النبوة الاولى د انبیاو کرامو څخه د پخواني انبیاو څخه تر دا اوسه پورې هغه دا خبره د زموږ په شریعت کې هم ده په پخواني انبیاو په شریعت کې هم ده اذا لم تستحیي چې نه شرمېږې فاصنع ما شئت بس فاصنع عمل کوه ما شئت چې ستا خوښه وي رواه بخاري دا د بخاري شریف حدیث دی بس ستا خوښه ده د دې معنا دا ده چې دا الله پاک موږ ته یو زورنه راکړي یو تهدید راکړي لکه اعملوا ما شئتم لکه بل ځای په قرآن کریم کې راځي الله وایي چې عمل کوئ هغه کوئ مګر د کافرانو دپاره د ظالمانو دپاره ما برابر نو حیا دومره لوی شی دی او نیکي ګناه څه ده بل حدیث کې دا راځي چې هغه هم دا ده چې نیکي څه ده او ګناه څه ده انسان د حسن خلق بیان کې راځي وعن نواس بن سمعان قال سألت ما پوښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن البر مال نیکي چې شته دا نیک چې شته دا ښه کار څنګه دی دا ګناه دا اسم دا ګناه څنګه دا په چې شته معلومېږي نبی اسلام ویل دا خپل زړه فتوا واخه دا خپل زړه څه هر انسان ته معلومېږي دا خپل زړه څه فتوا واخه چې ستا په زړه کې یو شی راګرځېدی ستا په زړه کې یو تردد راګرځېدی او تا دا نه خوښوله چې خلک اطلاع پر پیدا کړي بس داسې د دا ګناه چې ستا په زړه کې یو شی یو تردد راګرځېدی په زړه کې یو ګوټکه راګرځېدی او دا دې هم نه خوښوله چې خلک په دا خبره خبر شي بس دغه ګناه بس دا انسان ته خپله معلومېږي د انسان خپل زړه دا فتوا ورکوي چې دا نه دی وعن نواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما پوښتنه وکړه د مبارک علیه السلام څخه عن البر والاسم ما نیکي څه د ګناه څه د یا د الله نه دی فقال رسول الله راپور البر نیکي خو حسن الخلق نیکي د ښه اخلاق ښه اخلاق دا دي آداب دي په شریعت باندې عمل کول او د الله د مخلوق سره ښه احسان ښه ګزاره کول او اسم ګناه کومه ده ما حاک فی صدرک کوم چې ستا په زړه کې یو څه تردد راګرځي او وکرهت ته نه خوښې ان یطلع علی الناس رواه مسلم چې خلک په هغه باندې اطلاع پیدا کړي تا ته دا نه خوښېږي ته دا نه خوښې چې خلک په خبر شي معلومه ده
ستا ته خوند نه درکوي چې خلک په دا خبره راخبر شي دا کار دی کوي یا دی دا کار کوي یا دا کړی دی دا ګناه ده انسان ته په خپله زړه هغه فتوا وکړي واخر